ګرانو کتونکو السلام علیکم. زه محمد سلمان همدرد د حق غږ پښتو چینل خبري لنډیز کې ستاسو کوربه اوس تاسو پام را اړوم د مهمو خبرونو لنډیز ته. بهرنیو چارو وزیر حنیف اتمر ویلي چې افغانستان دولت په ټاکنو کې د طالبانو له حضور سره هیڅ راز مخالفت نه لري، ځکه د ده په وینا دا چاره به پر دغې وسلوالې ډلې د خلکو د اعتماد ښودنې ته زمینه برابره کړي. بلغاریا د ناټو د اوس ملاتړ ماموریت تر چتر لاندې افغانستان ته د خپلو سرتیرو د استولو پر تیاري بوخته ده، خو بلغاریا د دفاع وزیر امیل اوتیمیف ویلي چې سرتیري یې د ماموریت پیلولو لپاره پر تمرینونو بوخت دي، خو دا یې نه ده څرګنده کړې چې دغه ډله سرتیري به څه وخت افغانستان ته ولیږي. د افغانستان او قطر په ګډون د سیمې هیوادونو ته د زلمي خلیلزاد له سفر سره سیمې د کپ په 11مه د دوشنبې په ورځ په دوحه کې د افغانستان د اسلامي جمهوریت او طالب پلاوي ترمنځ غونډه شوې ده. دواړه لوري وایي چې پرونی غونډه کې د اجنډا پر موضوعاتو بحث شوی دی او میانمار یا پخوانی برما کې تر ټولو خونړي اعتراضونه 2 ورځې وړاندې د فبروري په 28مه ترسره شول چې پکې لږ تر لږه 21 معترضان ووژل شول. پوځ د یوه پولیس د وژل کېدو خبر هم ورکړی ده. د دغه اعتراضونو په ترڅ کې د 6 خبریالانو په ګډون په سلګونو کسان نیول شوي دي.